الله الرحمن الرحیم ورډ پروګرام ته راځم او تیر ورځ موږ په ان نوټس او فوټ نوټس او همدارنګه په لی آوټ ټیب ریفرنس ټیب کې په فوټ نوټس کې خبرې کړې وي او همدارنګه موږ سټیشن اینڈ بیبلیوګرافي هم ویلې و. راځو په کیپشن کې کار کوو. څه باندې کار کوو؟ کیپشن کې کار کوو. نو کیپشن کې اول موږ سره څه دی؟ انسرټ کیپشن. انسرټ کیپشن نو دا موږ سره داسې کار کوي که نه، کله چې زه غواړم په کتاب کې شکلونه راوړم، شیپونه راوړم، تصویران راوړم، نو هغې ته ما سره هلته لیکنه راغلي وي. نو زه به راشم اول لیکنه به وکړم از ایکول ټو رین بریکټ شروع بریکټ بند. ما لیکنه وکړه. اوس غواړم د دې سره سره راوړم دلته یو شکل راوړم. مثلا دې لیکنې کتابونو کې تاسو ګورئ که نه، لیکنه راغلې وي هغې ته لاندې یو شی هغه موضوعي عکس راغلی وي. نو زه به راشم پکچر ته، بس مثلا یو پکچر ورله اوس راوړم. دلته به راشم مای پکچر کې یا زه راځم ما مثلا دغسې یو پکچر دلته راوړو. دا پکچر موږ سره لوی دی او دا پکچر زه لږ را کوچنی کوم. اوس موږ سره پاس وخته او ته لږ لاندې راولم. جواب ورکړه. دا پکچر ما څه وکړي صاحبو، دا مې دلته راوړو. کنټرول انټر سره دویمه صفحه اخلم. زه بخې زه پاس ولاړو. نو به راشم دلته ودرېږم. کنټرول انټر سره دویمه صفحه اخلم. دلته راغلم، هلته مې کلیک وکړو از ایکول ټو رین بریکټ شروع بریکټ بند سره مې بله لیکنه وکړه. بیا راغلم انسرټ ټیب ته او په دې کې پکچر ته راغلم. پکچر کې مثلا دې پېره یو بل پکچر زه راوړم. مثلا ما دغه پکچر راوړو. دا پکچر به انتخاب کړم، دا به لږ کوچنی کړم، دا ما سره پاس خپله وخیږي. نو ما څه وکړل، ما ویل ورډ پروګرام ته یو دوه دانې پکچر یې راوړئ. یو مې فاست پکچر راوړو، یو مې لاندې پکچر راوړو. اوس به راشم ریفرنس ته او په ریفرنس کې به اوس څه وکړم، انسرټ کیپشن باندې به کلیک وکړم او اډ نیو سورس باندې به کلیک وکړم. ښه دا خو موږ سره همغه خبرې دي. انسرټ دا خو نه، دا انسرټ کیپشن دا دواړه یو شی و. ځکه نو موږ سره وایي دا سره تا سره فګر 1 دی، عکس نمبر 1 دی، ورته بالکل ما سره عکس نمبر 1 دی. دا به اوکې کړم. دې سره موږ سره څه شی راشي؟ فګر نمبر پس به راشي. موږ سره اول نمبر فګر شو. دا لږ لوی کړم. دا مثلا موږ سره فګر نمبر 1 شو. دلته دې ته لیکنه هم کړې وي که تاسو لیدلې وي. دې نه بعد دلته مثلا یو لیکنه ورته کړې وي. مثلا موږ سره دغه شکل د دې باره کې زه راشم تاسو ته کتابونه کې وګورم، دې ته پته لګي دغه دا درسونه زیاتره کتابونو مربوط دي، ځکه نو کتاب ته پکې اړتیا یې ښه. به راشم مثلا یو عکس ما راواخیستو. یو کیمستري مې راواخیسته او په کیمستري کې څه کوم، لږ لاندې راځم. نو روټیټ کوم. ما سره یو کس راغلی وي، یو جدول یو کس ښه متن ولا عکس. دلته وګورئ ګرامر 2 ام خوري. دلته وګوره شکل د بنزین سره د کلورین تعامل. دغسې وګوره وایي ټول سره شپږ د سره هغه دي عکسونه دي. په شپږو عکسونو کې دی دا موږ سره دویم نمبر عکس دی. صحیح شو. دلته دا لیکنه دی د ښیو دا دریم ټول شپږ عکسونه دي او په دې کې هم سره دریم نمبر شکل د نفتالین موډل او فارمول خیال شته. دغسې لیکنه هم ورته شوي وي. نو که لیکنه تاسو ټاپ کې کوئ او که باټم کې کوئ، زه ورته یم زه باټم کې لیکنه ورکوم. ورته ما داسې شی دی پکچر آف نیچر دی.
picture of nature. دا د ټول په غټو لیکل شوي نیچر د طبیعت موږ څه شی دی نیچر د طبیعت یو عکس دی دا موږ سره دغه موږ سره یو دغه شو بل عکس راوړم او دلته ورته څه کوم دې ته موږ مثلا لیکنه کوم دلته براشم او کلان دی ودرېږي که پاس ودرېږي مشکل نشته دلته ودرېږم د عکسونو کې دا قانون چې دا عکس کېږي په سخته باندې یو ځای ته ځي انتخاب ولګوو کې کوم انسرټ کیپشن تراغلم فیګر نمبر 2 دی ورته بالکل چې ته بل نوم ورکای ته بل نوم ورکولای شي مثلا چې هر څه نوم ورکای ته دا موږ سره فیګر نمبر 2 دی یاد تراشه مثلا کلیک نو اوکې انسرټ کیپشن تراغلم ورته دا فیګر نمبر 2 شو ټول لیکنه موږ سره څه شو انټر وو هم چې دا سو وی انټر کې بل پس فاصله راولم دا انسرټ کیپشن کې وته دا فیګر نمبر 2 شو دې د څه لیکنه کوي مثلا زور ته مده ته مې لیکنه وکړه picture of rose ته ګولیو اناس دا هم دلته د دې په واسطه باندې کولای شم چې لکه څنګه چې زه هغه عنوانونه له هډینګ ورکوم قاری سره د پکچر باره کې ما معلومات راوستل اوس پات راځم او زه دلته فهرست راولم د شي د عکسونو فهرست راولم څه شي فهرست راولم قاری صاحب د عکسونو فهرست دلته راولم نلته به پاس لیکلی وی ټیبل اف فیګر سی لیکلی وی قاری صاحب ټیبل اف فیګر د عکسونو ټیبل فهرست ما سره نشته انسرټ ټیبل اف فیګر ته وراشم نو څه ډول فیګر ته وایي څومره خبرې موږ پاتې کې کړې دي په ټیبل اف کنټینټس کې ټول یو ما خبرې دلته موجود دي وته ټیبل اف فیګر سره ولما نو تاسو سره دغه دي فیګر نمبر 3 وای تاسو سره ده فیګر نمبر 3 فیګر کوم موږ سره نشته ده نه دوه ده سره پکچر نمبر 1 موږ سره فیګر 1 شو فیګر 2 شو فیګر 3 موږ سره نشته ځکه دلته لیکنه موږ سره نه ده راوست فیګر نمبر 1 موږ سره پکچر اف نیچر دی فیګر نمبر 2 موږ سره پکچر اف روز دی دا موږ سره په درېمه صفحه کې دا موږ سره په درېمه صفحه کې دا فیګر نمبر 3 موږ سره په څلورمه صفحه کې دی ما نه دی راوسته نو دا په کتابونو کې کاری صاحب استعمال لري ښا موږ دلته لیکنه زخه هم دلته وګوره ټیبل اف فیګر کې د دې خپل دغه فهرستی د انزورونو لړلیک ورته وایي قاری صاحب د څه شي د انزورونو لړلیک دا موږ سره لړلیک دی نه لومړی سفر کې شو دا ټول راځي دې مې بیا سم دستي د انزورونو لړلیک قاری صاحب د انزورونو لړلیک دا غره قاری صاحب د انزورونو لړلیک اول انزور دغه عکس د یوې شبکې ټولې برخې مونږ تخکار کوي ولسمه صفحه کې نو هغه د شکل مربوط مونږ سره دلته لیکنه راغلې ده قاری صاحب مونږ راوستې ده دا په دې کې خبرې دي ته کتاب لیکي مثلا دلته کتاب له دغه ورکوي فیګر 1 اول شکل اول انزور دغه قسم ته دا راخاره دا خپل ډیټایل خو دا ورکولای شي دا په دې کې خبرې وي قاری صاحب بل موږ سره اپډیټ ټیبل نو اپډیټ ټیبل دلته مثلا تاسو وکړو دغه د اپډیشن راوستو سو نور لیکل دی موکل او نور دغه دی راوستو نو په اپډیټ ټیبل باندې په کلیک وکم ما سره وسه شی وشي راشه میوزیکل ټو
is equal to range bracket شروع bracket بند سره مې لیکنه وکړه او دې پسې مې انسرټ ټیب کې راغله موبایل پکچر مې راوستو سره ما څه وکړل دغه سیاکس مې راوستو دې زه څه کوم اوس रेफरेंस टेप ته راځم او انسرټ کیپشن ته راځم نو دې نام سره فیګر نمبر 3 شو نو دې ته څه ډول دغه ورکړي نو ورته دې ځل لیکنه ورکوم چې دا مو سره د بیوټیفول پکچر دی مثلا یو ما ورته څه وکړل the beautiful picture in the world صحیح شو خالي صاحب ما دا لیکنه وکړه نو زه راځم څه کار کوم په ټیبل او فګر کې ودرېدم ورته اپډیټ کراتا دا ټیبل او اپډیټ کراتا نو په دې باندې کلیک وکړه و یوازې پیج نمبر ته اپډیټ کوم کنه انټایر ټیبل ته اپډیټ کوم ورته انټایر ټیبل راته اپډیټ نو وګورم سره یو بل پکچر یو بل لغم سره راغی هم به خالي سلورم ترینا خالی پاتې شو دا شکل ته یو پکچر واخلې ما یو دوه درې پیره سو وړل دوه درې پیره ما واخیستل نو ځکه هغه د یو اضافه هم راکو بل موږ سره کراس ریفرنس دی قاری صاحب کراس ریفرنس کار کوي نو کراس ریفرنس موږ سره دا کار کوي که زرا شم کنټرول ا سره دا انتخاب کوم او دا مثلا از ایکوال ټو رینج بریکټ شروع بریکټ بند سره ما لیکنه وکړه او دلته راغله ما بیا مې یو عنوان ورکو د افغان فنون باندې از equal to rand افغان او کنټرول الټ ون سره مې دا څه کړه هیډینګ کو از equal to rand ریکورډ شروع ریکورډ بند او دلته مې ولیکم مثلا سپورټ د دې یو بل عنوان مې ورکو کنټرول الټ ون سره مې دا هیډینګ کو از equal to rand ریکورډ شروع ریکورډ بند دا لیکنه ما دلته وکړه دا مې راوسته دا به زه راشم دا به لږ لاندې بوزم او همدارنګه دلته راغلم قاری صاحب دغه لیکنه مې انتخاب کړه دلته د انسرټ ټیب ته راغلم په دې کې بک مارک ته راغلم هایپر لینک ته راغلم بک مارک باندې مې کلیک وکړو ورته دا ما ته بک مارک هم د سټډي په نوم باندې او دا اټکا دا کلوز وکړو اوس راځم څه کوم قاری صاحب دلته پاس ودرېدم او دلته زه راشم ریفرنس ټیب ته په ریفرنس ټیب کې کراس ریفرنس ورته ما ته څه وکړه ما ته چې کوم هیډینګ دي هغه ما ته دلته راوله قاری صاحب نو په دې باندې انسرټ باندې کلیک وکړه نو په دې افغان باندې چې کلیک کوم نو وسیده هغه ته بوزي صحیح شو قاری صاحب زه دلته ودرېدم ورته بیا کراس ریفرنس ته نو کراس ریفرنس تاسو سره څه شی دی بک مارک دی سره ورته بک مارک دی راځي سټډي په نوم باندې دی بس انسرټ کا دلته راشه هغه مو سره مکمل دغه راکې کنټرول دې سره کلیک کوو کوم مکمل دغه دی بیا یې قاری صاحب دا په دې کې خبرې دي کراس ریفرنس کې تاسو چې هر شی موجود وي هغه دلته وتا انتخابولای شي ټیبل مو سره نشته دلته سره هغه نه راځي نو دا په دې کیپشن کې خبرې وي بل موږ سره انډیکس دی څه شی دی انډیکس دی انډیکس د دې یو کتاب د زو مهم لغتونه څه کومه دا د انډیکس په ذریعہ باندې دلته راوړل شم نو ځینې کتابونه ان شاء الله سبا به ته به زه وخم چې زه د څو کتابونو زه مطالعه کوم او ګورم چې لاندې دي کې انډیکس کارول شوی دی او کنه نو که تاسو بل لیکنه موجوده دی قاری صاحب از equal to یو شل پیراګراف لیکنه راته وکړه او از equal to rand یو پنځلس پیراګراف لیکنه راته وکړه صحیح ان شاء الله د ډاکومنٹ باندې د مارک انټری تراغلم نو ډاکومنٹ ورته بالکل دارته سکا مارک کا او بل زورته مصر دا چوز په نوم باندې لغت ته دامرته سکا دامرته مارک کا ریممبرز په نوم باندې موږ سره لغت ته دلته کلیک کوا دامرته مارک کا کاری څه دلته په دې ورډ باندې کلیک کوم او دام سکا دلته کومه دامرته مارک کا پروفیشنل یو لغت دی او تم دامرته سکا دامرته مارک کا بٹنز په نوم باندې سره لغت دی بس بٹن انتخاب کړه کلیک وکړه هغه راته مارک کا
پاورفل یو لغت دی دلته کلیک وکړه دا مراته مارک کا او بل موږ سره ډاکومنټ په نوم یو لغت دی دا مراته دلته مارک کا دلته راشم ریډینګ په نوم باندې یو لغت دی دلته کلیک وکړه دا مراته څه کا مارک کا او بل سټایلز په نوم باندې یو لغت دی دلته کلیک وکړه دا مراته مارک کا چې لاندې ورور راځه څومره لیکنه مونږ کړي جیمز په نوم باندې یو لغت دی دا مراته مارک کا او د ریډینګ لغت بټنز دا یو انتخاب کو ورته ایزیر په نوم باندې یو لغت دی دلته کلیک وکړه دا مراته مارک همې کلوز کو نو که زه راشم اوس د کتاب اینډ کې زه څه وکړم د کتاب اینډ ته زه راغلم لیکنه مو څه کړه هغه نه راوسته خط دلته به کلیک وکړم کنټرول انټر سره به یو څو صفحې زه واخلم دلته یې لیکلي وي انډیکس ورډز ما ته هغه انډیکس شوي لغتونه ما ته څه کا راوړه کنټرول آر سره مې دا کنټرول ال سره مې دا لیفټ سایډ ته کو نو دا خو مونږه انټري کړی وته انسرټ انډیکس ما ته دا انډیکس راوړه په 2 کالمز کې درته راوړم که نه په یو کالمز کې هم راوړلی شي ورته ماته څه وکړه په 2 کالمز کې راوړه رایټ الاین پیج نمبر ورته ورکوي ورته بالکل پیج نمبر ورته ورکړه او دا څه کا دا اوکې کا نو هغه لغتونه چې هغه موږ سره هلته انډیکس شوي وو هغه ما دلته څه کړلو مې دلته راوړل تا ته وایي تا سره دغه مهم لغتونه بټنز په نوم باندې لغت د سره په 2مه صفحه کې دی چوز په نوم باندې لغت د سره په اوله صفحه کې دی د ډاکومنټ په نوم باندې لغت د سره په اوله صفحه کې او په 3مه صفحه کې دی دا ګوره ټول سره هغه انډیکس اصل کې نښې ته وایي ښه نښې ته وایي دا نښه موږ سره نو دا هغه لغتونه چې قاضي صاحب کتاب کې مهم وي هغه موږ سره د دې انډیکس آپشن په ذریعه باندې راځي دغه معنا هم لیکلی شي هغه بیا ته قاضي صاحب دین علاوه هم ته لیکلی شي مثلا بالکل لیکلی شي زه غواړم ورته اندازه په یو کالم کې نه غواړم دا ما ته په 1 کالم کې راوړه بس اوکې که قاضي صاحب ریپلیس نو په یو کالم کې سر راغلل یو کالم صحیح پوه شو قاضي صاحب دا هغه مهم لغتونه چې په یو کتاب کې دا د هغې دپاره استعمالیږي ښه قاضي صاحب زه به راشم یو کتاب بخیر تاسو زه بیا هم وښیم انډیکس آپشن په ټولو کتابونو کې موجود دي ښه نه مکتب کتابونه نه خالص موږ سره نړیوال کتابونه د زه وښیم نن دغه کتاب ما راواخیستو دغه دي که نه وګوره خالص صاحب انډیکس نو دوی ته د خدا ان شاء الله روانه دي خو چې بي لغت کې موږ سره دغه لغتونه دي او په وګوره انډیکس په نوم باندې موږ سره دا راغلی دی د دې درته یو ډیزاین کړی چې په ای لغت کې تاسو سره دغه لغتونه دي خالص صاحب انټي فشنګ دا موږ سره په 9 صفحه کې دی یو یا صفحه کې 15 یا شپږ یا 8 یا په دې صفحو کې سره موجود دی خالص صاحب یو منتخب pages in italics refers to figures and pages in bold refer to table دا هغه فیګر و خالص چې ما تاسو ته وښودو چې دا مثلا په کتاب کې موجود دي موږ سره نور ډیزاین به انشاءالله درته ښیم چې مثلا موږ سره دی کې څه ډول ډیزاینونه ته کولی شي زه راشم قاري صاحب هلته څه وکړم ما مثلا انډیکسینګ مې نور هم وکړو دا پروډیوس مې انتخاب کو دلته راغلم مارک انټري ته ورته مارک دا راته او همدارنګه موږ سره کوارډینیټ په نوم باندې موږ سره یو بل لغت هم دی ورته دا هم راته څه کا دا هم راته دلته مارک کا او همدارنګه زه بیا راځم اوس مې وکړل دغه سرچ لغت دی او دا هم راته مارک کا دا به کلوز کم قاري صاحب او لاندې به راشم دلته ودرېدم او دلته ورته یم اپډیټ انډیکس مونږ ته دغه انډیکس څخه اپډیټ کړم نور لغتونه مونږ سره څه شول قاري صاحب راغله هم ته به راشم او دا به څه کوم دا چک به آف کوم ورپسې په ریفرنس ټایپ کې دا مونږ سره په دې کې خبرې وي مثلا زه راغلم د انسرټ انډیکس ته دلته ما ته وایي چې انډینټډ
ته انډنټ کوي کنه رن ان کوي په دې سټایل کې غواړي ورته نام د رن انډنټډ آپشن موږ سره څه دی دا صحیح دی لنګویج د سره کوم لنګویج دی نو کته چیرته ته پښتو کې کار چې لغتونه را انتخابای نو پښتو کې لغتونه څه کولای شي انتخابولای شي رائټ الاین پیج نمبر کدا چې موږ سره اوپ وي نو بیا ور سره سکی خاري سه وو د لاین نمبر سره نه موجود کلاین سره موجود وي نو څه ډول لاین ته واړي پروم ټمپلیټ کوم ډول سټایل واړي موږ په دغه کې ویلیو خاري سه او بل کشیر د اپډیټ ټیبل تراشم د مارک انټری تراشم په د مارک انټری کې موږ ګورم مین انټری دا یو سب انټری دا کراس ریفرنس کشیر د په دی باندې ځکه لیکو کوم قاری صاحب نو دلته چې د بیا سو ورکای هغه سره سکی قاری صاحب هغه سره راولي او په کرنٹ پیج کې سره مکمل کوم موجوده صفحه کې چې ولاړې من تکلیک کوم قاری صاحب او د تکلیک کوم په کرنٹ پیج کې مال سکیږي معلومات راکړي او پیج رینج ته د پیج ورقه انتخاب ول شي دغه لغت چې د ما دلته انتخاب کو چې په هر ورقو کې هغه ماته سکا راولا د دې ورقه نه مثلا دور تم چې تر 15 ورقه پورې د پیج رینج ته انتخاب ول شي یو ورقه نه دوه ورقه پورې دوه نه تر درې پورې بل موږ سره بولډ اټالیک دی ورته موږ سره چې کوم سټایل لیدل ترازی دارازی او دارازی دا ماته بولډم کا او اټالیکم کا کاری صحیح کا بولډم کا او اټالیک او تم کرنٹ پیج نمبر او تراشه مزو تم دا افیرز په نوم باندې لغت دې د کلیک وکاو دا راته سکا دا راته راولا ریډینګ په نوم باندې لغت دا راته بسرا ولا مارک کلوز کا د پیج نمبر ته اوس راشه دلته ودرېږم او تراشه اپډیټ اول د افیرز دا وګوره افیرز دا لغت موږ سره څه شو دا موږ سره بولډ شو دا پیج نمبر موږ سره څه شو بولډ شو او دا نور پیج نمبر یو ګورې دا موږ سره تیک دا تیک دی اول موږ سره تیک نه دی دا دا موږ سره څه دی دا موږ سره ډبل دی تیک دی دا په دې کې خبرې وي په انډیکس آپشن کې مارک سټیشن مده ان شاء الله سوال وخم ښه چې مارک سټیشن څه کار کوي صحیح ده مارک سټیشن سوال وکړو نور ان شاء الله دومره چې پکې نه دی پاتې بورډ پروګرام کې مهم آپشن موږ ویلي دي او دې خو دومره مهم آپشن نه دی فاتحه مارک سټیشن سوال وکړو قاری صاحب زه وګورم ما به خوراک